سلامونه او نیکی هیلې زه تاسو ته د ام اس ټولز د یوې ورځنیزې ویډیو لپاره ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ وایو چې څنګه موږ کولی شو د سی ال آی په موډ یعنی که چیرې په اسانه لفظو کې وایم د کمانډ پرنټ په ذریعه یعنی د کمانډ په ذریعه څنګه موږ کولی شو چې د خپل کمپیوټر د خپل لیپټاپ فایروال یا اون کو یا اوف کو. نو راځو مخکې له مخکې زه ګورم د خپل کمپیوټر فایروال چې آیا دا اون ده که اوف ده. نو دلته تاسو کتلی چې دا اون ده. زه راځم دا ختموم. راځو کمانډ پرنټ خلاصو. کله چې مو کمانډ پرنټ خلاص کړ دلته راځو مخکې له مخکې زه کلر ور بدلوم. راځو دلته وګورو او کمانډ ټایپو چې د موږ د کمپیوټر کوم فایروال چې ده باید هغه موږ اوس اوف کو. هلته خو مو وکتئ چې فایروال چې و هغه اونو باید هغه فایروال چې ده هغه اوف سي. نو راځو دلته زه ټایپوم نیټیش یعنی ایډوانس فایروال سیټ آل profiles. کله چې مو دا کمانډ ټایپ کړئ راځو انټر کوئ. تاسو کتلی شئ چې د ما د کمپیوټر چې کوم فایروال و هغه فایروال اوف سو. دغه کمانډ که چیرې تاسو ته سم نه ښکارېږي زه به دا لږ داسې زوم انکم چې تاسو ته سم په غوره شکل باندې ښکاره سي. کمانډ له دې ځای څخه ونیسئ. راځو دغه کوم کمانډ چې دا زه سلیکټوم. دغه کمانډ که تاسې نوټ کړئ خو ډېر ښه ده په خپلو کتابچو کې در سره دغه ډېر د کار کمانډ ده تاسو ته په ډېر کار ګرځي مخکې. نو دغه کمانډ چې ده تاسو د خپل کمپیوټر فایروال زر تر زره اوف او اون کولی شئ. راځو وایو چې څنګه کولی شو چې بیرته د خپل کمپیوټر فایروال اون کو. نو راځو دلته هم یو وارې ګورو د تسلی دپاره چې آیا دا په حقیقي هم فایروال اوف سوی ده که نه ده. نو راځو دلته زه فایروال باندې کلیک کوم. دلته تاسو کتلی شئ چې مخکې اونو او اوس اوف سوی ده. راځو دلته بیا خپل کمانډ پرنټ ته او دلته ټایپو یا هغه کمانډ چې بیرته کوم فایروال چې ده هغه باید اون سو. راځئ دلته بیا نیټیش ټایپوم ایډوانس فایروال راځو دا کمانډ ټایپو. که چیرې تاسې هغه کمانډ د پورته بټنه که چیرې تاسې کلیک کوئ هم تاسې دغه کمانډ راوړلی شئ. که چیرې اکثریت تاسې راځي چې یو کمانډ کله چې موږ ټایپ کو بیا په مابینځ کې ډېر کمانډونه نور هم له نورو موږ استفاده کوو نو بیرته چې هغه راولو ډېر وخت اخلي چې دغه کمانډ بیرته ټایپ کوئ. صرف اون او اوف کې فرق شته. سیم ټو سیم هغه کمانډ ته که چیرې اوف کې فایروال به اوف سي که چیرې اون کې فایروال به اون سي یعنی فایروال به بند یا خلاصي. نو راځو دلته چې ما اون نوشته کړې ده انټر کوئ. تاسو کتلی شئ چې دلته یې موږ ته اوکې راکړه او دا کمانډ مو ټایپ کړې ده. راځو اوس یې ګورو چې آیا فایروال څنګه ده اون ده که اوف ده. راځو زه په فایروال باندې کلیک کوم. دلته تاسو کتلی شئ چې اوس اون ده فایروال. نو په دغسې په دې طریقه باندې تاسې د کمانډ پرنټ په ذریعه باندې کوم فایروال چې ده هغه تاسې اون او اوف کولی شئ.